بسم الله الرحمن الرحیم. نن په لوکاپ فارموله درته کار کوم. مخکې کار کړه خو دا بله فارموله ده. اوس تاسو غواړئ چې د هر سټوډنټس ته کوم مارکس تاسو ورکړي وي هغه ته ګریډ راوځي. نو اوس که تاسو دلته ورته لیکئ یا اف فارموله کوي دې ته A ګریډ ورکوو، دې ته B C داسې ورکوو، ډېر وخت نیسي. نو تاسو غواړئ چې وخت بچت لپاره تاسو لوکاپ فارموله نه کار واخلئ. نور ځایونو کې هم استعمالولی شئ. تاسو په څه وکئ، داسې ټیبل به جوړ کړئ، ولیکئ مارکس، هغې ته به ګریډ مخکې نه انتخاب کړئ. انتخاب هم کړه، هر مارکس ته ورته وایئ چې 15 پورې ډي ګریډ راشي، 45 پورې دومره، 60 پورې بي، 50 پورې دا، او 90 نه اپ وي نو هغې ته A پلس ګریډ ورکوئ. نو تاسو دلته راځئ، تاسو څه لیکئ، لوکاپ. لوکاپ هم چې کله ولیکلو تاسو ورته دلته چې کوم مارکس ورکوه نو کوم مارکس راځي ما ته دلته ګریډ وښایه، کاما وایي دغه مارکس ما ته مقایسه که ورسره، دا به F4 کو چې د ټول نمبر دپاره تکرار راشي، لاک به کړو F4 سره، دا لاکي کاما، بیا دغه ګریډونه ورسره راوړو. دا ګریډونه هم د مارکس دپاره تاسو وایئ چې تکرار راشي، F4 ووهئ، قوس بند کړئ، انټر چې کله کلیک کړئ تاسو دا لاندې کش کړئ. په خپله هر ګریډ دپاره هر دغه دپاره خپله نمبر یې درته راځي چې څومره نمبر تاسو ورکوئ هماغه ګریډ دلته څه کوئ اخلي. که دلته تاسو 100 ورکوئ په خپله هغه ځای کې راځي چې دا ګریډ دی، دا په خپله دا ګریډ. نو میخوایم که به هر نفر درجه خودش نوشته شود، گرید خودش نوشته شود. ما و شما چی میکنیم؟ از لوکاپ کار میگیریم. اینجا ما و شما مارکس نوشته میکنیم، به هر مارک یا به هر نمبر گرید تعیین میکنیم. گرید که تعیین کنیم اینجا موضوعنامه شاگردان رو نوشته میکنیم، نمبرها برش میتیم که گرید برش خودش به لوکاپ نوشته میکنیم. لوکاپ که نوشته کنیم اینی نمبر انتخاب میکنیم، کاما از این نمبره که هر نمبر برش آمد ایره لاکش میکنیم F4، باز با اون نمبره اینی گرید بیه ایرم چی میکنیم، لاکش میکنیم F4، انترش میکنیم. بر ما شما خود به خود با امون نمبره امون گرید نوشته میکنه یا با آسانی او را آورده میتونه. در بار پاسانه تاسو راوړل شي. خدای وکړي فارموله ته مفیده تمام شي. تاسو بل قسم استعمال که مختلف ځایونو کې استفاده ترې اخیستی شي. دغه فارموله ده.